بابکه دا ما داسې مزه ډوالان نه پایا په پورته کې دغه خیر دی دغه مه کوه یا بابکه دا رقم خو نو دغه به یې هغه شته چای ده لکه هغه شته چې بل سبا ته تاوانیه نه ستا یو ملګری کوم وې د نصیب کما ای زما په خوب د نصیب او دا زړه دې راګولي ګلزار درته واله چې دا یو غر ما راواخسي په بل مې کښېږدي تای فاک مراوله تای فاک مراوله هلکه زه بیا چیرې کړلې څو مې ورته وویل چې راست هغه شپېش چې ولې زه به دا سپینه ژړه شپېش تېرېبمه واښه کومه دا غوا وږه تږه ولاړې نه شپېش تېرېبې نه واښه کوې اوس تا ته چیش جوړ نه درسونه وایې ته اوس ځان چیش جوړ بابکه زه بالا تللی وم زه نو دونه نه یم بېکاره ته کار نه لرې بالا شپې شېرېبه بالا دا انډوالان نو زه دا هلته کور ته چیش کوم چې ناست یم بالا دغه میده کارونه دي شپې شمې شېرېبه زه د انډوالانو سره تللی وم لکه شر یم که زه په دا سپینه ژړه شپېش کې ناست یم دغه شی شتې ولې بیا کومې ورځ لپاره دغه ځای پرې راورسولې تر څو زه در وسهاسم تا کوم ورځ لپاره ته غټ کړې بابکه بالا خو نو دا انډوالان دي د دنیا ژوند دی بالا خو ته بېکاره بالا میده په کار وخت تاسو بالا به دي ساعت هم به تېرې شپې شېرېبه بالا ما ډېرې کوچې ستې خورې مستې ته خورې شلومبې ته خورې سهار مال شیدې ته خورې او غوا ته یو قران اخیستی چې یو موټ واښه ورېبې بابکه نو بالا دا خو شیدې مستې به نو خود خورم غوا د دغه دپاره ده نو یاره دغه اعصاب ستا لاته باندې که جوړ شي هره شپه ګولۍ خورم هره شپه ګولۍ خورم مریض یم خو سبا به زه نه یم خو دغه بیا بچا مې ساته څه زده کړي ته به ته خپل کور به څنګه وساتې بابکه ته دغه انډوالان چې شته ګرځي دغه تا ته روپۍ نه درکوي دغه اوس انډوالان خو ستا نو انډوالان خو ستا ته کوې که نه زه خدای مهربانه دی بیا ته نه بیا موږ ته یو د بلې خوا خدای یو رزق راکړي ته ګوره زه اوس درته وایم دغه انډوالان نه دي دغه ستا به ښه منیاکه درسي دغه اوس دا ستا نور 15 روپۍ درسره یې دغه ته غلي غلي کېږي که چېرې ته دغه روپۍ بایلوې بیا دغه انډوالان تا پرېږدي اوس چې لا خپل تعلیم وکړه خپل ځان یو ځای ته ورسوه او دغه د علت کیسو سر نه سره ورځي بابکه دا ما داسې مزه انډوالان نه دي دا ماښام نو دا ماښام د جمعې شپه وه یوه راځه زموږ سره ولاړ شه بله ته راځه زموږ سره ولاړ شه دغه ستا 15 پروګرام دورې کشولم بره دورې بره مجبوره سوم دی وسره دا ستا 15 پروګرام کوي ته ولې داسې بابکه هغه د پیسو انډوالان نه دي د پیسو انډوالان اخر ته چېرې تللی او نو بالا انډوالان یې څه درته وایم بالا تللي وو چېرې تللی ستا خولۍ ته وګوره ستا خولۍ ته وګوره تا څنګه ایښه بابکه دا خو نو سټایلونه دي سټایلونه دي بل شی کې سټایل لکه په تعلیم کې کار وکړه چې دغه اتوار دغه څه سټایل دی بالا بابکه نو اوس څه درته وایم تللي وو داسې د منظره باندې د پوټي خواته وتلي وو یا یې په پوټي کې څه کوله پوټي کې باندې بل کم کار دی ورګه مرسکله پایې پورته کړه دا پایې سره څه یې په مرسکله پایې پورته کړي دا پایې په پورته کړي دا هغه په ولګي دا به جلا یش کړي ته خو نه بابکه ستا وخت چېرته ستا په وختو کې نه وې دا چې اوس ته راځې په پښه ما داسې په دغه کې پښه ما دغه ستا انډیوال د کوم څه شته پر دا مرسکله ځي هغه بیا ستا پوښتنې ته رانه بابکه زه خپله په پورته کوم دا خلک پر ما دغه راټولي خپل روغ به شاته تاوان مه رسوه اوس هم درته وایم بیا هم درته وایم خیر دی دغه مه کوه یا بابکه دا رقم خو نو نه کېږي پورچې ته ولاړ شي دا ګرده پایې به پورته کوي دا ګرده دور زغلې جمعې ورځ ته ولاړ شه مېرله وکړه جمعې شپه یې ولاړ شه مېرله وکړه یاران سره کښېنه بانډار وکړه نورې ورځې خپل کار وکړه ته ولې داسې کوې بالا خو نو بابکه دا نورې ورځې جمعې ته خوشحالې کړ سره کې مو کار کتار په یاد نه چې کله به جمعه مبارکه ته کار کوې خو دا نورې ورځې هم هېڅ کار نه لري بالا بابکه اوس هغه خلک به خوشحاله وایي ښه درس وایي تعلیم کوي وایي موږ د جمعې شپه ده خلاص خوشحالې ولاړ شي ملګرو سره انډوالانو سره کښېني بانډار وکړي خوند پر واخلي دلته ګر اوس خولۍ دلته پرته مرسکله پایه پورې لګم داسې درس دی دغه درس دی بالا هم دغه درس دی دغه درس وایو هغه درس هېڅ فایده نه درته سبا بیا زه نه یم زما دا خبره به در په یاد شي سبا به زه نه یم دغه زما خبره به بیا تا ته در په یاد شي هغه وخت به در په یاد شي کله چې زه مړ شم اوس هم درته وایم دغه ملګرو سره مه کښېنه که کښېنې هغه هم دغسې ملګرو سره کښېنه چې ته خیر ځینې ویسې د خیر دغه پرېږده بابکه دا ګرده زما د خیر ملګري دي دا ټول ورځ زما دا اوس کوم یو څه به خیر ویسې ګرده ورځ په ډېرو پټیانو کې په دغه کوڅو کې پایه به پورته کړه په دغه کوڅه کې کوچنی په ووه دا که سبا ته یو په کوڅو کې ځغله یو کوچنی په ووه خو دا غمه چا ته درېږي خو ما ته درېږي دغه ستاسو بالا نو دا د دنیا ژوند دی دا خو نه پکښې راځي یاره بېله چای وراچوه مېلمه تورې خورې که شنې یا شنې خورې شنې هغه شنې چای دغه به یې هغه شنې چای ده لکه هغه شنې چای دا تورې دي یاره چې خپل لور سره زورې ګرد ومه دغه شی بابکه تا ته هم در واچوه استغفرالله و یو ګیلاس را واچوه نو څنګه که مېلمه که ګیلاس در واخه
لا څنګه کوې مېلمه کار موږ خو هېڅ ولاکه په کول کې خدای دې هدایت ورته وکړي دا کشران یې اوس څه ورته وایه خدای دې هدایت هلکه دغه اوس هم درته وایم بیا که وایم په دا کې به خپل د بدن تاوان دي خپل د بدن تاوان دي بالا خو نو دا پکښې راځي بابکه کله به زه خوښ یم کله به مې بل په خوش کړي بالا خو د دنیا ژوند دی نو دغه غم سره بیا تا نه شي خلاصولی بالا که بالا ته ما او غم سره پرېږده دغه غم چې دی دغه تا ته درېږي په دغه کې به سبا ته تاوانیان نه ستا یو ملګري کومک درسره کوي پوښتنې دي چې تاوانیا که درسي ما خبره ښه په خلاص غوږ واوره همدا خو بابکه پکښې راځي کله به غم پر ما کله به پر بل یې ستا دغه را صاف کار نه کوي زما هم لاس یې کړی دي شنې چای نه وي چې تورې دي چې دغه اوس نو خو هغه وکتل هغه تورې وي هغه دا شنې وي تورې شنې چای هغه مې تورې وراچولې ما که اوس هغه تورې چای سمې دي بالا ښه دي اوس خو نه وراچولې دي نو موږ اسراف به نه کوو تېونه نه اوس مجبور یو خولو به تورې مې وراچولې تورې دي یو شنې دي چې تا به ما به کول نه کول څه درته ووایم برته وراچوم خیر دې اوس یې پرېږده اوس مېلمه که چای در واخله چای څښه مېلمه که یو خو دماغ را خراب کړ څه چې راوړي دوستان دې څه راوړي مېلمه که ته شی ووایه تا بابا خو په دا ډېرو خبرو اعصاب را خراب کړل ته شی ووایه چې دا دماغ څنګه دغه وغورځوي مېلمه که شی د دوستان ته ووایه نو خو زما اعصاب را خراب کړي دي اعصاب یې داسې کړي دي بابکه بالا مو اعصاب مه را خراب کوه بالا خپل ښه کوه ما ور بالا سره پرېږده ته ګرې ورځ په دې رې کې پایه به پوره په دې کوڅه را کار بابکه بالا غږ مه لره ته مېلمه که شعر ته غوږ ونیسه چې مېلمه که څه راوړي بلکې په زوره کې دې ووایه بیخي ډېر به ښه وي ما ویل زړه به مې خالي شي لږ له غمه دواړې سترګې به مې وچې شي له نمه د شادمنو په ټولګۍ کې به شم یاده زمانه به راسره ځي په لاره سمه زمانه به راسره ځي په لاره سمه همیش به مې خندا وي غم به نه وي همیش به مې خندا وي غم به نه وي نه به ځان سره ژړېږم لکه شمه په مراد به مې د زړه هر ارزو وي بېګانه به یم د دنیا له لوی غمه نور د صبر په نغمه به زړه لوله کړم نور د صبر په نغمه به زړه لوله کړم زمانې نه مې د سود نشه څه تمه زمانې نه مې د سود نشه څه تمه شپه د هجر شوه اوږده د خدای لپاره شپه د هجر شوه اوږده د خدای لپاره ښکلی مخ دې راښکاره کړه صبح دمه ښکلی مخ دې راښکاره کړه صبح دمه په نسیم د اسویلیو به دې راویښ کړمه ای زما په خوب وې د نصیبه کمه ای زما په خوب وې د نصیبه کمه نه مننه ژوندی اوس یاره داسې خوند دې په وکړي وم دا زړه دې داسې راګولي ګلزار کې داسې باغ لیونی یې پر سر یې خو ته خو ما خبرې دا مېلمه کا څنګه شعر وایي بابکه شعر غزل به دې که سره پېژنې اوس دا د غزل ویل که شعر ویل دغه یو ادب یې زده کړه بابکه بالا شعر خو زموږ طبیعت یې را برابر کړي هغه یو ادب یې زده کړه کله چې مشران خبرې کوي کشران غوږ ورته نیسي بیا د خبرو نوبت پیدا کړي بابکه دا بیا څه مشر و کشر غواړي دا طبیعت سم و هغه به خبرې کوي دا اوس دې ته وایه دې ته مېلمه که اوس دې ته سړی څه ووایي بالا خیر به غواړو نو خیر به غواړو تا دې هدایت ورته وکړي خو څومره مې هلکه درته وویل چې دغه کارونه اوس هم تا به هدایت راته کړی دی بابکه هغه جوړ یم بالا وختي مې درته وویل چې دا کارونه پرېږده اوس هم درته وایم دا کارونه پرېږده بیا هم درته وایم دا کارونه پرېږده په دې کې ستا هېڅ ګټه نشته
بابکه د چایو دغه عادت وګرځېدی عادت بیا نه پاتېږي عادت ولې نه پاتېږي نه پاتېږي بابکه عادت نه پاتېږي وره دا کارونه هېڅ تا ته فایده نه کوي هېڅ په درد نه درته خوري بابکه که چا درته وویله چې دا یو غر ما راواخلې پر دا بل مې کښېښوي ورسره ویې منه که چا درته وویل چې زما سره عادت پاتې سو مې ورسره منه اوس دې ته هېڅ تا ته اوس څه وایم خو نه خبره باندې او خیر دی بس خپل کار خپله کور کار کوه بابکه بالا ته مې دا میدا په شاختار طبیعت مې دیم پرسته دا یوه غواړه ده دا یوه غواړه خو د ټولو کوڅې ته ډېر خورې مستې ته خورې او دغه خو واښه کوه هغه شپې چې خورې د کور مخ ته دې شپې شي دغه شپې چې خورې بابکه چې وږي سم خود به خورم نو وږي خو به نه خورم مړه واخله په نقش بالا یاران جان بالان یو څوک راته شیدې راوړي مستې راوړي ګاډي واده غواړم خو دا واده به زه تا ته وکړم ته د ولور غاړه بیا څنګه باسې ولور خو بلا خو څنګه چې ولورونه مې ګران دي واښه د به 4.5 لک او 15 لک افغانۍ ولور مې بالا پاته دی هغه مې هېر کړي بابکه بالا دي یاران ماشنایان پیدا سول بالا ولور نه غواړي که پیدا شوې واره که نه وي بالا کښېنه هغه ستا ژوند در جوړوي هغه ستا ژوند اوس د یارانو سره جوړ دی اوس ته پیسې لرې اوس دې ژوند جوړ که چیرې دغه پیسې ستا له لاسه ووځي سبا به دغه یاران دلته تا پېژني به لا نه سلام به لا نه راته وایي بالا زه خپل نشې ښه پوهېږم نشې د نشې نه یوازې د نشې خبره رامنځته نشې هم ته که بابکه چې انډوالا نه وي نو بره مجبور یي چې یو کار یې ورته پاتې نشې یې هم شوی کړی دی بابکه بره مجبور یي چې انډوالان وایي اشنایان ولاړ شي پیسې ولاړ شي مجبور یي سپکه نشه به شروع کړو نشه به شروع کوو دا نشه ښه کار دی نشه په اسلام کې حرامه ده اسلام کې حرامه ده تا ته ستا بدن دپاره تاوان کوي بابکه دماغ دې را خراب کړي دماغ دې را چې ورځ یې میلمه راشي بس ته ما ته ګاډې د هغې سیم پر ارامه نه پرېږدي میلمه بیان شي بیا اوس څنګه خلک دي دوه څنګه ژوند دی یا نو دی باید ځان اصلاح کړي نو ځان اصلاح کړه خو دغه دی وروره موږ ښه درته وایو نو شته به دغه نه پوهېږي ته در وکړه به ځان اصلاح کړه اوس هم درته وایم ګوره دغه میلمه مخ ته نه هر وخت تا ته وایم زه ځان اصلاح کړه ځان سړی جوړ کړه نور په دغه کارونه سات نه څه میلمه که نو اوس ما بابک ته بده خبره وکړه خو دا ته ناست یې نو په ما څه سوي دي تېره جمعه ته ولاړې تېره جمعه ته څه وکړه وایم بابکه د تېرې جمعې کیسې درته وکړم بیخي د جالبه کیسه ده جالبه کیسه ده تا به څه کړي تللم پوټې ته روان وم بالا پوټې ته روان وم په کوڅه کې سپین ږیری د چرۍ پر غاړه روان وه بالا مې په موټرسایکل پایپ پورته کړه دا خو ښه کار نه دی کړی وایم بابکه ته خو ما یې پلا پرېږده سپین ږیري بالا داسې راته کتل میدا میدا روان و چرۍ پر غاړه ګرځېده کراره پښه شوی سوه چرۍ ته ولوېدی څه وایه وایم بیخي جالبه ده ده زما په یو لګېده چې کله زما سخته پایپ ورپورته بنده ما ته کتل چې دا زما سخته پایپ پورته کوي سخته استاد دی ما ته کتل چرۍ ته شوی سره که چېرته تېر شوی هغه بشته کې شرارته کړه د سپین ږیرو اثار مه بابکه که شرار کړی ده هغه سپین ږیری په تا خلک دغه پسخانو وایي مه کوه بچا وبسي په تا وایم بابکه که شرار کړی خدای شرۍ ته شه اوس په ده پسې ولاړه په ما پسې نه تله که زه به یې غورځولی چې د ما له شرا وکړه نو خدای شرۍ ته شه اوس دی سپین ږیری دی وارخطا کړی دی اول موږ چې به ځوانانو چې یو څوک مو ویل دی وارخطا به سو سیاسي یو موټر مخ ته به ورولېدلو هغه تا موټرسایکله پایپ پورته کړی دی روان یې په د ما ته کتله واره ده بابکه د ما ته کتله بالا چرۍ ته شه اوس دا یې ونیږي دونه کارنامه کړې ما سره سم کارنامه کړې ما سره یو تعلیم بل شي کې دا ښه کار کړی ما سره یو معلم سره مرکه کړې دا کارنامې نه بولې چې ته پټې ته ولاړ شې بابکه دا پایپ پورته کې پایپ پورته کې بوی 2-3 زره متره بوزي دا خوا روان څوک زری ورکوي څوک پنځدی ورکوي د خلک پیسې پر پیش دا داسې استاد دی هغه شپه که کاسې لرې کوي دا تېره جمعه یې پایپ پورته کړه دا تېره جمعه خلک د پیسې داسې راپېژني ګوره که دا څوک کاسې لرې کوي دا هغه بد کوي ولې که دا کاسې لرې اوس دغه پورته شي دا کشران یې وویني شبا کشران ماسکره ځي مټکارټونه کښلي وي مټکارټ ماسکره دغه چمونه کوي دا بابکه دا خو نه پکښې راځي که چېرې دی دا پیسې تاسو ته درکوي چې دا ښه کار دا خو ښه کار دی نه بابکه درکوي غوړ ونیسه غوړ ونیسه دا پیسې دی راواخلي خوار مسکین غریب ته ورکړي موږ په دا ټولنه کې خوار غریبان لرو مسکینان لرو که چېرې هغه ته ورکړي هم دې خیر شي ټول کوي د نامه لپاره کوي کښېنه بابکه تېره جمعه مې پرې غونډۍ ورغورځوي موټرسایکل موټرسایکل دې چخړبل سو موټرسایکل دې چخړبل سو په هغه ګړۍ یې شورم څه بل راته رانیوي
هغه مې ولاړې هغه بالا ویې ډېر ته خاص کړي شوره کې نه وې راته راوستې مېلمه که یو شی راته ووایه چې باره سره ځو دا دوستان ته مو او اعصاب یې پاکه خراب کړل یو شی راته ووایه چې نه کې مې اعصاب سانس دا خو نیکه که سره وم بس څه ورته به نه زه چای راچوه مېلمه که چای دې هم نه وچښلی خیر دی دا خو ستا دلته مې اعصاب خراب کړه چای راچوه بس والا بس ده چې دغه چای دې خلاص کړي سپوږمۍ د ستوري لمر دې پاس اسمان ته پیدا کړې تورات انجیل زبور او سپین قرآن ته پیدا کړې جنت ته پیدا کړې دوی دوزخ ته پیدا کړې د ځمکه اسمانونه لمکان ته پیدا کړې مرغان دي کلیوان دي که مهیان دي ثنا وایي مرغان دي کلیوان دي که مهیان دي ثنا وایي که غرونه دي که دښتې انسانان ته پیدا کړي هر څه پر سجده دي هر څه ستا نه روزي غواړي هر څه پر سجده دي هر څه ستا نه روزي غواړي ځنګلونه دریابونه ټول جهان ته پیدا کړي ځنګلونه دریابونه ټول جهان ته پیدا کړي ستا در ته به ژاړم ته رحیم یې ته رحمان یې ستا و در ته به ژاړم ته رحیم یې ته رحمان یې ژوندی اوسه یاره خوند دې په وکړي څه له توانه چې یشت وکړه هغه په وکړي والله مېلمه که والله موږ هم سره ځو کارونه به کوو ځم هلته واښه یې به مې کارونه راته ګوري دی خو نه بیا ځي د ځای د دنده په معلومه ده پایده و خو له بابکه د جمعې مبارکې ورځ ده کله به مازدیګر شي د خیر بس چې اوس مې د جمعې مبارکې لمونځ وکړي بیا به زه په بوټي کې ناست یم د دوی مېلمه که سره ځو د دوی ته ځې زه به دا لور شي موږ ټول کوم باره